د امریکا او پاکستان پوځي مشرانو د افغانستان په وروستیو حالاتو خبرې کړې دي. سلامونه مو هرکلی کوم. که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. د امریکا د دفاع وزارت لخوا په یو خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه د دفاع وزیر لوید آسټن سره ولیدل. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو پر سیاسي او پوځي اړیکو او د سیمې په وروستیو حالاتو خبرې شوې دي. بلخوا د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو د دفتر څخه په یو خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې جنرال باجوه د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن د ملي امنیت صلاحکار جیک سلیون او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند شرمن سره جلا لیدنې کتنې کړې دي. په خبرپاڼه کې راغلي چې د غراض په دې ناستو کې د افغانستان په وروستیو حالاتو هم خبرې وشوې او دواړو هیوادونو پر ګڼ شمېر مسایلو همغږي درلوده. د پاکستان د پوځ مشر ویلي چې له امریکا سره په ګډه پر دې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي او په سیمه کې د ثبات لپاره باید په ګډه کار وشي. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.